أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين مفازا. يقينا د متقیانو د پارا زید کامیابی حدائق و اعنابا باغشی او انگوران وكواعب أترابا او زوان جنکی همزول مناسب وكأسا دهاقا او ډکی پیالی لا يسمعون فيها نباوری پدی کی لغوا بفید خبری ولا کذابا او ندروغ جن کول جزاء من ربک بدل دا د طرف دربستانا عطاء حسابا بخشش دیر رب السماوات والارض رب دې د اسمانونو او د ځمکې وما بینهما او سچ د دیو په منځ کې دی الرحمن رحمان دې لا یملکون منه خطابا نبلری وس دا غسرا د خبرو کولو یوم یقوم الروح باغورز چې ودریږي با روح والملائکتو او ملائک صفا صفنا لا يتكلمون خبر بنکی الا مگر من هغه څوک اذن له الرحمن چې اجازتو کی هغه رحمان وقال صوابا او ویده کر خبرا ذلك اليوم الحق دغورز رشتونی دا دغورز د حق والورز دا فمن شاء اتخذ الى ربه مآبا نسوک چی غواړي ودینی سی خپل رب تالار دورتللو انا انذرناكم عذابا قریبا یقینا منگا يرولی تاسو د عذاب نزدینا یوم ينظر المرء اغورز چوبینی یو سړی یو کس ما قدمت یداه اغا عملنا چې د دولا سونو لګلی دي ويقول الكافر او وایب کافر یا لیتنی اے کاش كنت ترابا چویزو خاوری ان للمتقین مفازا حدائق و اعنابا د سورت د اخره پوری دو خبری دی یو د طاغینو په مقابله کې د متقینو د پارا زیره دی د اغوی احوال دی په جنتونو کې او دویم د قیامت د ورځې سنور احوال ذکر کړي سچ مخکې ذکر شو هغه سره سره د هغه ورځې سنور حالات د مخې تراولي رومبنه خبره چې د متقیانو د پاره زیره ده متقیان کم خلق دي هغه خلق چې هغه ځان ساتي د سرکشۍ نه هغه خلق چې هغه ځان ساتي د بیزایا تپوسونو کولونه هغه خلق چې هغه ځان ساتي د قرآن او د بعث بعد الموت په باره کې د اختلاف کولونه هغه خلق چې هغه ځان ساتي د قیامت د احوالونه د انکار نه او هغه خلق چې هغه د الله د هغه قدرتونو والا الله د عذاب نه د بچ کېدو د پاره منډه تړه وهي چې کوم الله قدرتونه مخکې بیان شو سورت په شروع ان للمتقین مفازا یقینا متقیان خلق چې ده په دنیا کې د تقوا ژوند تیر کړی دی په دنیا کې د پال پرهیز ژوند تیر کړی دی هر سته ګوتی نه دی چولی په هر چا پس نه دی روان شوی د حق اتباع کړی دا نو دی خلقو د پاره مفازا
د دیو د پاره فراخی ده، فراخ ځای، داسې ځای چې هغه پاکي، داسې ځای چې هغه د سیل د پاره، چې هغه د چکرو د پاره، هغه ته هم مفاز وي، او داسې ځای چې هغه د نجاتی پاغي کې نجاتی پاغي کې کامیابی، هغه ځای ته هم مفاز وي. نو دا جنت ته مفاز ویل دي چې جنتونه د متقینو لپاره جوړ کړی شوی دي. او دغه جنتونه څه دي؟ حدائق و اعناب، مختلف قسم باغچې دي د هر قسم میوونه ډکي. حدائق د حدیقې جمع ده، او هغه باغ ته چې دغه نه غیر چاپیره دیوالونه تاو شي، چار دیواری دي شي. نو داسې د جنتیانو د پاره بشماره باغچې او باغی کې د قسمه قسم میوې دي. و اعناب، او بطور خاص د مخ کې عمومی طور ټول حدائق ذکر کو، وسی بسی بطور خاص داسې میوه او داسې د خوند اغستلو اسباب چې هغه په دې نور ټولو کې ممتاز دي، هغه سره ذکر کوي. اعناب د عنب جمع ده، انګور ته وي، او دلته جمع ذکر کړی ده. نو په دې کوم د خبرې طرف ته اشاره ده چې دا به د یو قسم انګور نه بلکې مختلف قسمونه وي، دنیا شي قسمونه والا انګور وي. وکواعب اترابا، او د دیو د پاره به په دغه ځای کې په دغه مفاز کې داسې جوړي چې هغه به د دیو سره همزولی، هغه به ځواني کې د ځواني هغه دغه طرف ته اشاره ده، هغه حالت طرف ته چې په کم وخت کې زنانه ته چلاس نه لګولي، چې هغه د څوک نږدې شوی نه، داسې زنانه به د دیو د پاره. او که هغه زنانه د جنت هغه خصوصي زنانه دي، او کنه هغه د دنیا د زنانه د دیو سره یو ځای جنت ته تلي، دا به ټول داسې په مناسب انداز کې به د دیو د پاره جوړ کړی شي چې دا به د دیو کې به هیڅ قسم عیب نه، هیڅ قسم کمی به پکې نه، داسې مناسب، داسې یو شان د یو بل سره چې د دیو سزړه غواړي، کم قسم صفاتونه، کم قسم خویونه د دیو زړه غواړي، نو هغه ټول خویونه او صفات به په دیو کې. وکأسن دهاقا، د سکلو د پاره دنیا شي سيزونه، پیاله ډکی. کأس په اصل کې هغه پیاله ته چې هغه ډکی مخکیم تیر شوی دی، او دهاق هم ډکی ته وي. نو یا خدا چې لکه ډېری زیاتې پیالې وي او ډېری هغه به هر ټیم ډکی پرتی، او یا د دهاق نه مراد داسې سیز دی چې هغه صفا نه جوړ کړی شوی. نو دا پیاله به ډکی د داسې شرابونه چې هغه صفای نه جوړ کړی شوی. یا د کأسن دهاق نه مراد دا دی چې دا به ختمیږي نه، پر لپسې به را رواني، یو قسم نه ورستو بل قسم، او د بل قسم نه ورستو بل قسم. او یا د دهاق نه مراد ډیر مزیدار او ډیر خوندناک. وکأسن دهاق، دا پیاله به ډکی د دیو د پاره. الته د کافرانو مبارک ویلو لا یذوقون فیها بردا ولا شراب، اس قسم یخواله بنمونو، اس قسم د سکلو سیز بنی د دیو د پاره دا هر څه موجود. لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، د دیو غوګونه به د هر قسم بے فایده خبرونه او دیو ته د دروغو نسبت کوونکو خبرونه د دینه به محفوظ شي. دی په غوګونو کې به داسې خبر نه لګي چې به بے فایدی، به لغو خبري په دیو باندې به بدی لګي. دغه شان دیو ته به څوک دروغجن نه وي. او دا متقیان په دنیا کې د دې ډیرو خبرونه تیروتی، متقیان د حق متبع، په حق بس چې کم خلق رواني په دنیا کې، په دیو پورې خلق ټوکی مسخري کوي، په دیو پورې خلق لغو خبري کوي، دیو ته دروغجن وي، د دروغو نسبت ته کوي، او دیو رستو کوي. د دې په مقابله کې قیامت نو ورستو د په جنت کې د دې خلقو با د دغه سوزونو نه به مکمل امني په دی باندې، مکمل با دیو ته با د دغه خبرې اس تکلیف پاتې نه. جزاء من ربک عطاء حسابا، دا ستاسو رب د طرف نه بدله ده. عطاء حسابا،
او دا بدله په اصل کې دام د الله رب العزت نعمت ته دا د الله رب العزت احسان دی دا د الله رب العزت انعام دی انسان دې سه عملونه نشي کولای چې په باندې بدله او غواړي او په باندې د بدلی مستحق شي خو الله رب العزت په احسان کې الله رب العزت د سره د رحم او د عطا معاملې کې دته باور کوي د دنیا د دې عملونو په مقابله کې چې هغه د دغه نعمتونو دغه جزاء مبارک په مقابله کې هیڅ نه دي خدای په مقابله کې الله رب العزت بوت لوی حساب لوی بخشش او ډیر زیات ورکړه دا بوت ورکړي حسابن په دې ځای کې د ډیر په معنی کې دی زیات داسې چې هغه پوره د دیو د عملونه د هغه کې به کمې نه راځي د هغه عملونو به څه ناقدري نه کیږي بلکې پوره عطا او بخشش به تور کول کیږي الله دې زموږ نصیب کړي رب السماوات والارض وما بينهما الرحمن دا جزاء د چا د طرف نه ده ستا د رب د طرف نه ستا رب څوک دی هغه ذات چې رب دې د اسمانونو او د زمکه چې دا هغه مخکې صفات ذکر شو اسمانونه جوړ کړی دي زمکه جوړ کړی ده او په دې کې ستاسو د استوګنې سامان کړی دی د دې اسمانونو او د زمکه مالک د دې اسمانونو او د زمکه چلون کې مدبر د دې اسمانونو او زمکه خیال ساتون کې دا رب وما بینهما د دې په منځ کې چې سدي الرحمن ډیر رحم کون کې ډیر رحمت والده لا یملکون منه خطابا په د مخې تبسوک د خبرو کولو طاقت نه لري په دې کې د قیامت احوال بیا ذکر کړي قیامت لوی ورځ ده اوږده ورځ ده نو په دې کې به مختلف حالتونه راځي مختلف مقامات به پکې راځي نو دا هغه مقام ذکر کړي چې کله د انسانانو سره حساب کتاب مکمل شي هر چاته د هغه عمل ښکار کړی شي گواهان په پیش شي د دیو عذرونه بانی ختم شي مکمل خاموشي وي لا یملکون منه خطابا هیڅوک به بیا خبرې نشي کولی هیڅوک به د خبرو کولو توان نه لري یوم یقوم الروح والملائکه صفا دا هغه ورځ ده چې روح او ملائک دا به ټول صفونه د روح نه مراد څه دی د روح نه مراد اکثر مفسرینو په نسبت باندې کې د روح نه مراد روح الامین یعنی جبرئیل علیه السلام دی او بعضو د بنی آدم ارواح هم مراد غستی دي او د بنی آدم بعض شکیږي نو دا به جسم سره د روح نه نو دلته ملائکه سره ذکر کړي دا روح د سي ملائکه ته د ملائکه سردار د ملائکه سردار دا جبرئیل علیه السلام دی نو دیو به ولاړی د قیامت په میدان کې به دیو ولاړی او د دیو د ولاړی مصرف بسې د دیو به کار سي نو کار به دی چې د چا په باره کې د جهنم فیصله وشو هغه جهنم ته ورزول او د چا په باره کې د جنت فیصله وشو د هغه په اعزاز او په اکرام سره او په احترام سره جنت ته رسول دا به صفونه ولاړی د غشان ملائک په قطارونو کې به ولاړی لا يتكلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا په دغه ورځ باندې به څوک هم خبره نه کوي سوا د هغه چانه چې رحمان د طرف نه ته اجازت میلاو شي او د کاره خبره کوي صفا خبره کوي سیده خبره کوي اخوا دی خوا د یو زینا د بل زینا راغستل نه بلکې څنګه خبري هغه شان هغه خبر یا دې قال صواب نه مراد دام کې دي شي چې هغه سړی ته به الله رب العزت په قیامت کې د خبرو کولو اجازه ورکړي په دنیا کې کاره خبره کړي په دنیا کې صفا خبري چل ول خبري نه کړي په دنیا کې د دروغ کار نه کړي د حق وینا کړي نو دغه خلقو ته الله اجازه ورکړي د الله د اجازه نه بغیر خبري نشته د قیامت په ورځ باندې او په دې ځای کې هغه نفی ده د شفاعت قهری چې بعض خلک وي
مونږ د پلان کو لمن نیولې د مونږ بخلاصي کزار سکوما ولمن میرا نیولې د نو لمن به می خلاصي نو دا خلاصول د قیامت په ورځ باندې نشته شفاعت د پاره ضروری ده چې کم کس شفاعت کوي هغه ته به اجازه ملاويږي الو به شفاعت کوي او چې د چا په باره کې شفاعت کوي دا هغه په باره کې هم اجازه ملاويږي چې د باره کې ته کولای شي نو الو شفاعت کوي د سینې ته بچا په الله باندې چا زور نه چلیږي چې د بخامخه بس کیږي د بخامخه خلاصيږي دغه چل د قیامت په ورځ باندې نشته دا د دنیا دستور نه دی چې مخاوري سره د چا وحدیدار او د چا غټ کس خپل سره دا به بچکیږي او نور خلق براګيږي دا شیل ونی وقال صوابا ذلك اليوم الحق دغه رښتونی ورځ ده دغه د حق ورځ ده حق به پکې حقدار ته ملاويږي فمن شاء اتخذ الى ربه مآبا نو څوک چې د ځان د پاره د رب سره حق جوړول غواړي نو هغه په کار دی چې رب طرف ته ځان لا د ورتلو لارونی تقوا اختیار کی هغه لار د رب طرف ته دتلو او د رب سره ټیکانه جوړول هغه مفاز ځان له حاصلول دا په سر راځي دا په تقوا سره راځي مخکې ذکر و ان للمتقین مفاز د متقیانو لپاره دی زید خلاصي او زید نجات نو د تقوا لار دی اختیار کی ان انذرناکم عذابا قریبا تاسو يرولې ما د مونږه د عذاب قریبنا د عذاب قریبنا مراد یا خدا چې د قیامت ورځ ده او قیامت ورځ قریب ده په دې وجه باندې چې هغه راتلونکي ده هر هغه چې راتلونکي ده نو دا قریب ده او د دې په بیا الو پته لګي چې کله هغه راشي انسان ژوند دی د انسان ژوند سره ځان شاته سوچو کی څومره وخت تیر شو څومره زمانه تیر شو دا ټول ورستنه اسم نخکاری بیخي د خوب لیدل ښکاری چې شاته اسم نشته دې ښکاری چې دا نه ورځ ده بس نو د قشان به د قیامت په ورځ باندې خلکو ته پته ولګي چې دا سونو دا خو بس صرف د یو ورځ مناسبونو نو عذاب قریب نه تاسو دا عذاب قریب نه مراد یا د برزخ عذاب دی یا د عذاب قریب نه مراد د مرګ سختی ده نانذرناکم عذابا قریبا تاسو ما د عذاب قریب نه يرولې نو دغه عذاب نه د ځان د بچ کولو فکر وکای یوم ينظر المرء فدغه ورځ باندې چې کله انسان توبه ته ولګي د هر هغه عمل چې د مخ کې لګلې ده ټول به مخې تراش کافر ته مجرم ته به د عملونه مخې تراشي او مؤمن ته متقی ته به د هغه عملونه مخې تراشي د هر څو حساب کتاب که مخکې تیر شو کل شیء احصیناه کتاب هر یو چیز د دې ریکارډ موجود دی دا ریکارډ کړی شوی دی او په مخکې زمانه کې خود دې خبرو پته نه او نن سبا خلکو ولیدل چې داسې آلات دي چې هغه د هر قسم ریکارډینګ کوي یوازې د आवाज نه یوازې د لیکلو نه بلکې د تصویرانو او د خبرو او د سره د ویډیوګانو د دې قسمه ریکارډونه کوي نو د انسان هر سبا مخې تراشي د مخې ته برای د سکړي په دنیا کې ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا کم چې کافر دی په هغه وخت کې چې دا حالت ویني د خلاصي اسلام نشته ټول عملونه په ما باندې هغه ثابت شو ټول جرمونه ټول ګناهونه د په ما باندې ثابت شو نو دې به دا ارمانو کې شي اے کاش زه انسان نه وې جوړ شوی چې کوم خاورې نه زه جوړ شم چې اقشن خاوره وې او جزو انسان شوی نه یا د دې مطلب دا چې یا لیتنی كنت ترابا چې په دنیا کې مړ شوم او د مړ کېدو نه وروسته هغه خاورې شوم چې اقشن خاورې وې چې دوباره راژوندې شوی نه چې د دې حالت سره نه مخ کېده الله دې مو حفاظت سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك صلى الله تعالى على خير خلقه محمد